درویش ورځې پس څلور کلنه کائنات په پاک افغان پوله خپلو رشتہ دارو ته حواله کړی شوه. څو ورځې مخکې د کائنات رشتہ دارو د علاج په غرض پاکستان ته د راوړلو هڅه کړې وه، خو ولې د پلار او مور سره یې سفري دستاویزاتو نه لرلو له وجې اجازت میلاو نه شو. له پسته د ماشومې مور پردی ښځې ته دغه ماشومه په دغه غرض ورکړه زما پیژنګلو کورنۍ ته ورکړي. سماجی کارکون اسلام شاه دغه جینۍ له محدود وسایلو باوجود په غټ هسپتال کې داخله کړه. کله چې له دغه ماشومې دغه دردناکه کیسه په سوشل میډیا او الکترونیک میډیا خپره شوه، نو سیاسي سماجی خلکو په شمول حکومتي واکداران له جذبه خیرسګالۍ په سوچ له دغه افغاني ماشومې پوره مرسته او دارومدار وکړو. نن دغه ماشومه په پاک افغان پوله ډیر په درناوي د صوبایي اسمبلی غړیو شفیق شیر او بلاول افریدي او ورسره سماجی کارکون اسلام شاه خپل کورنۍ ته حواله کړه. د ماشومې کائنات نیا خیبر نیوز ته وایي زه به دینن ساتم ډیر خوشاله یم چې مال خپل جلې په لاس راغله او حکومت او کوزو هسپتال کې ډاکټران او عوام خلکو زما ډیر غټ عزت وکړه او الله دوی عزت وکړه بچي او ډیر اوس په دې خبره باندې زه ډیر خوشاله یم او تاسو ته مننه چې تاسو موږ ته ډیر عزت او ډیر خدمت او تاسو زوم سره ډیر منډه او ترنده او ډیر خواري تیر کړه. په پوله موجود ام پی ایز بلاول افریدی او شفیق افریدی د خیرسګالۍ جذبې په اړه څه داسې وایي. الحمدلله مونږ پروګرام هم دی چې زمونږ د افغانستان کلر پښتوني کبر پښتوني مونږ دا میسج ورکو چې مونږ ټول یو الحمدلله ایز ا نیبر ایز ا پړوسی ملک مونږ یو باندې حق لرو، هغه په مونږ باندې حق لري. نو د خیرسګالۍ په تور په توګه باندې الحمدلله بالکل مونږ په وینا باندې مونږ په هغه باندې چې دغه کار کیږي ان شاء الله مونږ ته حاضر یو. نن د دلته تورخم بارډر باندې زمونږ د کم ناشته او کم د مهنت او خواري کو چې دواړو ملکونو په منځ کې یو امن پیغام ورکو، یو سافت میسج ورکو په نېشنل لیول باندې په انټرنیشنل لیول باندې چې مونږ امن غواړو په علاقو کې کاغه افغانستان سیډ وي کادل پاکستان سیډ. سماجی کارکون او لدغه واقعي اصل کردار اسلام شاه خپل خیالات صدا شریکوي. دغه ګوجداس ډیره کائنات دي چې داسې غربت دی وجنه هغه وجنه هم داسې غواره کې پرتی په کې پرتی داسې وره ګډ نه وره سب تکلیف باندې شي په باندې شي. نو موږ لارو بر پخترو ته دا کوو چې یاره مطلب انساني خدمت وکړو همیشه واره سمره چې تکلیف باندې خلدي غریبان خلدي دا اوس کائنات وګوره دا ډېر غربت دی وجنه او تورې نه هاره پرتا وږي پرتا وا شاغه سره کې د ډیزیت خراب شو. په پاک افغان پوله تورخم د کائنات ماشوم سره ویلاړیو او دلته د موږ سره اسلام شاه بای چې کوم یو مثال ورکړو او دغه روش قائم کړو چې آینده لپاره هم دغه د خدمت جذبه برقرار ساتي او دغه سره به د دواړو ملکونو کوم گاونډي هیواد افغانستان او پاکستان چې هغه تو تاریخواله هم ورسره کم شي. د کیمرمن عمر شینواری سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډی کوتل.